که زما دا تصویر هم در باندې بد لګي، زما دا خبرې بد لګي، لیکن د یو شي په خاطر یې واوره، د یو شي په خاطر یې واوره. څه غواړې چې وکړې رښتیا؟ څه غواړې چې تغییر راولې؟ بس د نور دا حالت، بس د نور چې همیشه له درد غږېږو، بس ته چې همیشه نن له مړې غږېږو، له فاتحې غږېږو، راځئ له لاسته راوړنو وغږېږو. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. تل یې شروع کوو او تل یې پرېږدو. تل مخکې ځو، یو ګام 3 ګامه شاته ځو. ډېر زر په احساساتو راسو، ډېر زر غواړو شروع کړو، ډېر زر غواړو پرېږدو، ډېر زر غواړو چې بس ملګرتیا شروع کړو، ډېر زر غواړو چې ملګرتیا پرېږدو، ډېر زر مو مینه له یو چا سره شروع شي، ډېر زر مو نفرت له یو چا سره شروع شي. ډېر یو زر څوک غواړو په غېږ کې ونیسو، ډېر زر غواړو څوک له غېږې نه لرې غورځار کړو، ډېر زر غواړو چاته د ښه لقب ورکړو، ډېر زر غواړو چاته د بد لقب ورکړو. هماغه سړي ته چې موږ د ښه لقب ورکړی، هماغه سړي ته ډېر زر غواړو د بد لقب ورکړو. ډېر زر غواړو چې له یو چا سره چې مو مینه کړې ده، بیا غواړو چې هماغه سره نفرت وکړو. دا طبیعي ده، دا په ټول دنیا کې معمول ده. اشتباه چی ده زموږ؟ اشتباه نه ده چې موږ دغه هر څه ولې کوو، اشتباه ده چې بار بار یې ولې تکراروو، بار بار. زما ستا وطن کې څومره ستونزې دي، زما ستا په کورنۍ کې څومره ستونزې دي، زما ستا خپل اقتصادي حالات څومره خراب دي، مالي ازادي نه لرو، فکري ازادي نه لرو، تصمیم نشو نیولای، په خپل تصمیم کې بریالي کېدای نشو، د کورنۍ تهدید یو. ما چېرته کوي د کورنۍ تهدید یو، دی ظالمه ته اوس ما نه پرېږده، دا بل مصیبت د کورنۍ مصیبت، د ملګري مصیبت. خپل اهداف نشو بیانولی، ډارېږو ځکه چې تحقیر مو نه کړي، ځکه چې رپسې ونه خاندي، ځکه چې وایي چې دی ګوره یار بیچاره لګیا لیونی څو ورځې کېږي چې کار یې شروع کړی ده، چې ټوله دنیا خبره کړې ده. دا طبیعي خبرې دي، لیکن جنگ د زمانې داسې نه ده چې ټاک ټاک ووله. جنگ د زمانې دا ده چې څنګه مشکل ته د حل لاره پیدا کړو، څنګه دا مشکل په آرامه مزغو سره راوسپړو. ولې موږ وار له واره دومره جدي سو چې هر څه له منځه یوسو؟ انساني حالت ته دا په هر چا کې دي، ټوله نړۍ کې دا شی هسته. ولې دومره جدي سو چې د خپل کلونو ارزښتونه له لاسه ورکړو؟ ولې دومره په اړیکو کې، که کورنۍ وي، که د مینې اړیکې وي، که د ملګري اړیکې وي، که د هر اړیکې وي، په یوه موضوع دونه جدي سو چې د کلو اړیکه بس په یو وار ختمه کړو، د کلو ارتباطات، خاطرې په یو وار ختمې کړو. دا ټول هغه خبرې دي چې په موږ او تاسې کې وجود لري، تنها په موږ او تاسې کې نه، په ټوله نړۍ کې دا وجود لري. ډېر زر غواړو یو سړی رد کړو، ډېر زر غواړو د یو سړي په فکر باندې چله پکش کړو، ډېر زر غواړو چې بس تر تاثیر راولو. بیچاره سړی ده، دا هېڅ نشي کولی، دا بای وګړو دا وګړو هېڅ هم نشي کولی. سړیه تا څه کړي دي؟ خو لګیا ده، تا څه کړي دي؟ زوم که غواړو چې پرمختګ وکړو، که غواړو چې خپلو موخو ته ورسېږو، که غواړو چې خپلو اهدافو ته ورسېږو، دا هر څه ته باید سینه پراخه کړو، دا هر څه ته باید سر ونیسو او راشي راباندې. زموږ ستاسې هېواد، زموږ ستاسې خلک اوس په داسې یو حالت کې دي چې د خلاصون لپاره هر طرف ته لاس غورځوي. له اوسه نه، تقریبا دغه څو پیړۍ کې هېڅ داسې یو ثابت وخت حالت ته نه دي رسېدلی چې دوی ساه واخلي او د پرمختګ دپاره فکر وکړي، د علم دپاره فکر وکړي، د جوړښت دپاره فکر وکړي. همیشه مو فکر په قبضو کې ده، قبضه ولګوو. همیشه مو فکر په د نورو په ټیټو راوستلو کې ده. همیشه مو فکر په دې کې ده چې ځان فقط بهتر وښیو. ژوند معاملې بېلابېلې دي، د ژوند فیصلې بېلابېلې دي، د ژوند اصول بېلابېل دي، مګر موږ په دغه ټولو اصولو کې پاته راغلي، په دغه ټولو اصولو کې پاته راغلي. څوک مهاجر سو، څوک مړه سو، څوک په دریابو کې ولوېدو،
او څوک هم نورو کړېږي په وطن کې. خو که دغه حالت ته ګورو په سترګو باندې او که دغه حالت ته په رڼو سترګو ګورو او هیڅ نه کوو، فقط تعصف کوو، نو بنان بیا زمونږ د روباټانو هیڅ فرق نشته. زما له دې خبرو ټول هدف دا ده، راځئ شروع یې کړو، راځئ صحیح شروع کړو. خیر که بار بار لوېدلي یو، بار بار مات سوي یو، بار بار دردېدلي یو، بار بار ناکام سوي یو، راځئ بیا یې شروع کړو، مخکې لاړ شو. ګوره که ته دې د ژوند یوه خاطره در یاده کړې، کیدای شي تا به ډېر ودردوي، ځکه چې تا په یو هیله باندې، په یو امید باندې یو دنیا را شروع کړې وه، یو کار را شروع کړی و، لیکن ډېر سخت تاوان دې پکې وکړو، ډېر سخت پکې ناکام شوې، ډېر سخت پکې وکړی دی، هغه که هر شی و. نو آیا زه دې بیا تصمیم نیول پکار نه دي؟ آیا همیشه زه دې ډارېږم چې که شروع کړم نو بیا هغسې پای به انجام به مې ځکه اوس کورنۍ ما ته وایي چې خو تا دا کول، خو د ودې نه شوی کړی، کښېنه ته ورور خبرې ډېرې زیاتې کوي، ورور په عمل کې هېڅ شي. همیشه دې ویلي دا کوم ما کوم هېڅ نه دي. زه هم له یو نوي سوچ، له یو نوي فکر سره بهر سړی له خپل توان سره مخکې ځو. نننۍ دنیا ډېره راولاړه شوې ده، نننۍ دنیا ډېر کارونه را اسانه کړي دي چې څومره سختیانې دي، دغونه اسانتیاوې هم شته. دا سوشل میډیا دا مچر ما نه پرېږدی، لمونځ مې وکړه. هر مشکل ته به داسې د حل لاره پیدا کوو، راغی ډېرې په عذاب کړه، ما خوا دا خوا، آخر به وایي چې باید ایسته یې. زما هدف له دې خبرو دا چې موږ باید هر کار ډېر په مینه مخته بوځو، هر کار ډېر په ذوق، په شوق، په غدارني اراده او اداره باندې مخکې بوځو، نه په احساساتو. کله کله سړی ډېر ایموشنل چې ډېر احساسات شي، مګر ګوره غټ تصمیمونه فوراً باید سړی ونه نیسي که نه. غټ تصمیمونه خو وخت غواړي. او بل غټ مشکل زموږ دا ده چې موږ هر شی فوراً غواړو، فوراً هیڅ شی نه میلاویږي، هیڅ شی موږ ته فوراً نه راځي. خبر تاسې وکړم، فوراً غوښتنه د سپي فوراً غوښتنه د سپي غوښتنه وي، لیکن کامیابي چې ده دا یو پروسه غواړي، دا یو وخت غواړي. بنا کامیابي د پروسې دپاره چې ناکامي وي تېرې نه کړي، څوک دې رد نه کړي، څوک دې سپک نه کړي، څوک دې په یوه روپۍ نه کړي، هېڅکله مخته نه شي تللی. دا ګوره دا بې غیرته، دا خو څه سړی ده دا یار، دا څه کولی شي؟ نه دا په هېڅ نه پوهېږي، دا چاره لګیا ده. همدا خبرې همدا خبرې دي چې موږ تاسې ډارولي یو، همدا خبرې دي چې موږ ډارېږو چې اوس به پلانی زما په باره کې څه سوچ کوي یار، که زه دا کار شروع کړم دا زما پلانی نږدې ملګری که خبر چې دا به څه سوچ کوي، کورنۍ به مې څه سوچ کوي، یاره دا خبرې ته څه کوې، مخکې لاړ شه، مخکې. زه تاسې ته یوه خبره ډېره عجیبه کوم، تاسو بعضې ملګري زموږ اوس تاسې داسې یو فکر لري چې یاره نو ته دا خبرې کوې نو تا څه کړي که نه، ما څه کړي، ما څه نه کړي. تا ته د یو ملګري په شکل دا خبره وایم چې راځئ څه مو نه دي کړي څه وکړو. زما کار همدا ده، زه غواړم خلکو ته د خپل مات زړه تجربې، د خپلې ناکامي تجربې، د خپل دردونو تجربې شریکې کړم، او دا د یو ځل بیا په پښو رادارېدلی یم چې تاسو سره یې شریکوم او تاسو ته وایم. تاسو په الله باور وکړئ، له ما نه نور ډېر ژور خفګان څوک نه لري، له ما نه ډېر زیات چې ورته ډپریسن څوک نه لري، له ما نه ډېر زیات بې غیرته څوک نشته. ډېر زر ژاړم، ډېر زر مې دایره راتنګی شي، ډېر زر. لیکن زه په همدغه ضعیفه اراده، په همدغه ضعیفه فکر، په همدغه ضعیفه سوچ باندې دا وایم چې
زما قوي وروره زما قوي خورې راځئ په ټیټ نظر یو بل ته نه ګورو مخکې لاړ سو او دا پرمختګ به زموږ د یوې ورځې خبره نه یم مخکې چې فورا به ځو دا پرمختګ به لږ پروسه نیسي لږ به وخت نیسي راځئ تاسې له ما سره هغه اړیاګانې شریکې کړي چې کومې تاسې غواړئ مشوره به پرې وکړو یو بل سره نن خو دغه دنیا ده څه ورته وایي د سهولتونو دنیا ده خدای به داسې ورځې راولي چې کې به نو سیمینار به دایر کړو او مخکې به ځو چې هلته به په خپلو مشکلاتو باندې خبرې کوو چې موږ تاسې حل نه کړو څوک به یې حل کوي تاسو یې ما ته وایئ چې دغه ستونزه د دې ته به څنګه د حل لاره پیدا کوو زه به یې تاسې ته وایم چې ورونو خوندو راځئ دغسې یو مشکل سره زه مخ یم څنګه به یې کوو نو بنان به دا یو شبکه را جوړه شي دا یو فکر به په ټول هېواد کې خور شي په ټوله سیمه کې به خور شي خیر که ما ته نتیجه ونه وینو د دې فکر لیکن په شخصي ژوند کې به مو ډېر تغییر راځي شخصي پلانو کې به مو ډېر تغییر راځي په شخصي اهدافو کې به مو ډېر تغییر راځي په شخصي درآمد کې به مو ډېر تغییر راځي انسانان باید تل په زده کړه کې وي ما مخکې درته چې زه په یو فاصله کې اوسېدم دې فاصله کې ما ډېر څه زده کړو چې اوس یې غواړم له تاسو سره شریک کړم هیله ده چې په دغه کې را سره واوسئ په دغه جرني په دغه سفر کې را سره واوسئ او د ما دپاره نه د خپل ځان دپاره که زما دا تصویر هم در باندې بد لګي زما دا خبرې بد لګي لیکن د یو شي په خاطر یې واوره د یو شي په خاطر یې واوره څه غواړې چې وکړې رښتیا څه غواړې چې تغییر راولې بس د نور دا حالت بس د نور چې همیشه له درده غږېږو بس ته چې همیشه نن له مړې غږېږو له فاتحې غږېږو راځئ له لاسته راوړنو وغږېږو راځه زه ستا لاسته راوړنه باید وښیم نړۍ ته ته زما لاسته راوړنه وښیې نړۍ ته پوهېږم چې ستا په نظر کې به زه یو ناکام شخصیت یم یو څوک به یم خو هم له دې ناکامي به باید پند واخلو مخکې لاړ شو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان